دریم خبره صف برابرول دا دي چې اولنی صف به اول پوره کیږي نو بیا به پسې دویم پوره کیږي نو بیا به دریم پوره کیږي. دا چې زموږ د پښتنو په جوماتونو کې وینې سړي له خندا ورشي او ژړا ورشي. ما په خپلو سترګو لیدلي یعنی دویم صف کې ځای شتي لا پوره شوی نه دی ښه یو ګز ته خالي دی یار په دریم صف کې ګوټ ته ولاړ دی. یاره ځکه بهر نه ماشوم راشي هغه هم په دې خبره پوه شي چې دا سړی چې ولاړ دی دا غلط ولاړ دی. که صف برابرول خو دا نه دي او حدیث کې دا راځي چې تاسو داسې صفونه ولې نه برابروئ څنګه چې ملایک برابروي. صحابه کرام وی رسول الله ملایک څنګه برابروي؟ وی هغو یو خو صف کې یو بل سره جوخ ودرېږي دویم اولنی صف پوره کوي نو بیا ورپسې بیا داسې او دا د هغوی طریقه ده. نو صف به د اول نه شروع کې دویم صف ته به د هغه وخته پورې نه وړي چې څو پوره اولنی پوره شوی نه. یاره د منځ کې د ډډې ځای دی نو ما ته به عذر نه وي چې زه ډډه لګوم نه. یاره درس کېږي زه غواړم چې د منځ کې ناست یم چې زه د عالم او استاذ ته نږدې یم نه دا عذر نه دی. منځ کې اي سي لګېدلی دی موسم لږ برابر دی دا عذر نه دی. ما ته وستو چې دا عبادت دی چې زما او ستا مرضي نه چلېږي. سړی حیران شي دا اولني صف ته وګوره د امام نه شاته کسان ولاړ دي بیا ښی یا ګز ته ځای خالي دی او د دیوال سره اخره کې یو کس ولاړ دی. ولې چې دی د جومات نه زر وځي که چې دیوال خوا کې ودرېږي به زر وتی شي. دا مسخرې دي هسې دې ته مسخرې وایي. اولنی صف به پوره کې بیا ستا د مرضۍ ځای به ته نه ګوري. اولنی صف کې که ځای په امام پسې شاته و که د صف په ښی طرف کې و که د صف په ګز طرف کې و ته به هلته ودرېږي. خباس څه چل کې لکه دویم صف کې شاته ولاړ اولني صف کې ځای لرې دی وي. دا دین موږ ته دا دینداري شیطان موږ ته دومره ګرانه کړي یعنې یو څو قدمه لرې دی. زه بل څوک را روان دی تا ته دین دا نه دي ویلي چې ته انتظار وکړه چې بل کس راشي هغه به ځان له پوره کوي ته به یې پوره کوې. بل راځي او که نه راځي د هغه سره زما کار نشتی. زما کار دې سره چې دا صف پوره کړم زه به دې صف پوره کول له زما چې زه به دا بس سر شاته اړې راړې یاره که څوک را رواني دا څه خبره شوه. ته لاړ شه صف پوره کړه. دومره به موږ باندې دا خوځېدل دي ځینې دا شیطان موږ ته ګرانې کړي چېرې زه به اوس د دې ځینې هغه طرف ته ځم. نو دا اوله خبره یې چې دویم صف پوره شو بیا به دریم پوره کېږي چې دریم پوره شو څلورم او په دې طریقې سره به خبره روانې. او چې کله ته جومات ته راننوځې او د جومات په ښی طرف رالې او ودې که تو ښی طرف ته صف ډک دی ګز ته به ځې هلته به ودرېږي. دا نه چې زه د جومات په ښی طرف عادت شوی یم یاره زه وایي د ښی طرف ته ولاړ یم. بعض وایي زه چې د جومات د ګز طرف ته لاړ شم بس هلته راله مزه داسې خبره شوه مزه نه راکړي. ټول د الله کور دی تا ته حکم دی صف برابرول.